کله چې موږ اکسل کې یو جدول کې یو فورمول وکاروو نو د کالم تر پایه پورې صفرونه لیکي. موږ د دا ډول غیر اړین صفرونو لرې کولو لپاره د اف فورمول کارولای شو. دا فورمول د اکسل هر نسخه کې کار کوي. نو راځي چې زده یې کړو. کوم کالم کې چې نه غواړو صفرونه د کالم تر پایه پورې وي د هغې کالم په لومړي سر کې شته فورمول د اف فورمول کې راټولوو. لکه دلته د ای کالم د ډي کالم سره ضرب شوی دی. نو د همدې فورمول مخته د اف فورمول اچو. اوس شته فورمول مخکې له دې چې اجرا شي یو شرط ورته ږدو. ورته وایو که چیرته د توکو خانه یعنی C5 خالی نه وي نو اجراءات وکړه یعنی د ضرب عمل تر سره کړه. دغه دوه علامتونه چې یو بل ته شاوي نو د نابرابر معنا ورکوي او خاني خالی لپاره موږ دوه ځلې ډبل کوټیشن لیکو. او که چیرته خالی وي نو ویرګول علامت نه پاس بیا ډبل کوټیشن لیکو. یعنی که C5 خانه خالی وي نو خالی پرېږده. نو دا د تاسو وګورئ جدول پاک صاف تاسو ته ښکاري. تاسو کولی شئ د تمرین لپاره دغه فایل زما ټلګرام څخه ډاونلوډ کړئ. د دا ډول ویډیوګانو لپاره زما اکاونټ فالو کړئ. البته لایک او شیر مو هیر نشي. مننه. ښې چارې.